یاله پاکه کال نوی شروع. په تیر کلونو کې مو د استرالیا نه، نیوزیلند نه، ساوت افریقا نه، انګلند نه، د پاکستان نه، بنګلادیش نه او سریلانکا نه، ویسټ انډیز نه مو چمړه وباسله. یاله پاکه او ورسره مو نیوزیلند نه هم چمړه وباسله. او په دې کار کې یاله پاکه ته مونږ انډیا ته برابر کړي چې کلمې او شاټینګې ترې وباسو په ډېر رانیوردو. تاسو وایئ چې امین امین څومره امین. او یاله پاکه حشمت الله شاهدي ته په مټو کې زور واچئ. په دې سنګل او ټاپو باندې د افغانستان د 40 میلیونو زړه شین کړی دی. بیا ترې موږ پرې افتخار کوو. زموږ افتخار دی، زموږ کپتان دی. او یاله پاکه په مټو کې ورته زور واچئ چې لږې شپږیزې مو ووایي. تاسو وایئ چې امین مکه ورحمته مکه ورحمته. داسې خبرې مه کوه که نه. د دې په باره کې زموږ وطنوال ته مه غږېږه، بیا به ما په زور باندې خبر شي. زه خو چې دی که نه جنټلمین یم، سمارټ سړی یم، هوښیار سړی یم. زه چې دی په سنګلو ټاپو باندې د خلکو نه چمړې او کلمې وباسم. که څنګه کریم صادقه بلکل بلکل حشمت الله شاهدي زموږ د کپتان صاحب خبره داسې ده که نه. څه یو وختونه ول که نه. یو وخت کې به چې موږ استرالیا ته لاړو، انډیا ته به لاړو د غوا د زامنو خوا ته، یا به د الیزابت د مسو خوا ته لاړو د انګلند خوا ته. نو خلکو به ویل چې دا څوک راغلل. خو ما هغې وخت کې سوچ کولو چې یو وخت به داسې وخت به راځي چې کال به 2040 شي او زموږ به د خیره ته زیمبابوې سره میچي او حاجي صاحب رحمت شاه او حشمت شاه نه رښتیا حشمت الله شاهدي به ورته ودرېږي او وسورند به کوي او اخره کې به میچ د خیره سره مساوي کېږي. کریم صادق صاحب د خوب نه راپاڅئ که ستا چې دی که نه دا خبره رښتیا شوله. بله ورځ چې دی که نه حاجي صاحب رحمت شاه او حشمت الله شاهدي ورته ودرېدلي وه، وسورنځ پرې وکړل. خو دا رنځونه چې دی که نه سیند له وګرل که نه، نه د میچ پته ولګېده او نه د حشمت الله د شاهدي د رنځونو پته ولګېدله. بس چې دی که نه میچ چې دی که نه باران وګټلو. باران د خیر دا پکې راځي خبره داسې ده که نه وایي کله د ادې وار او کله د باران وار. خبره داسې ده که نه چې کله به باران ګټي او کله به یې هغومره افغانستان ګټي. دا پکې راځي. خو هلکه دوستانو خبره داسې ده که نه کینګ صاحب د لیجنډ صاحب کریم صادق خبره داسې ده که نه چې ته خو د زړو او د سختو ورځو یار د افغانستان. کال نوی شوی دی، خلکو ته مبارکي ورکړه. و کریم صادقه بس ټولو ته وایم چې غلغلې مزېدار او ښایسته خوندور کال ولرئ او د کلونه به نوي کېږي او د خیره سره افغانستان به مخکې ځي او د خیر سره په راتلونکي به مونږ بیا د خلکو نه په بار باندې به د خیر تر خلکو نه چمړې چاټینګې نه پړپوس او کوردې ترې وباسو او په پیچ کې به یې خوړه او د پاته به بلدوزر خیږي او چخري ته پخلي ته به یې کوو. او چمپېش ټرافي هم را روانه ده. تا کال به انشاءالله تعالی د افغانستان دپاره بیا بختوري او دا چمپېش ټرافي به ګټو که څنګه د خیر سرخانه راشد خانه. بلکل کریم صادق صاحب تاسو دعا کوئ او موږ برته میچونه ګټو. تاسو بېغمه شئ. کریم صادق صاحب زموږ د سختو ورځو یاره که نه داسې چل دی چې بس دعا کوه او زموږ ټیم چې دی که نه ټیټ و ریډ دی او دا چمپېش ټرافي به د خلکو ته پسته ګټو. باقي خبره داسې ده که نه چې کال د ته ډېر زیات مبارکي. پروګرام تو شروع ہو گیا او ختم ہو گیا. ٹپ